باران سره فرشته، اوریس کې فرشته، کائناتو کې فرشته، او د خدای دونه مخلوق ته چې د هغې څه انتها نشته او د شمېر نه زیاتې دي دا فرشتې. څوک په باران مقرر دي او څوک په اوریز او په طوفان او په ظلم مقرر دي او څوک د انسان په مرګ مقرر دي. دا مرګ چې چاته ډیوټي حواله ده هغه ته اسرائیل وایي، حضرت اسرائیل علیه السلام. دی په خپله هم ساګانې وباسي او د سره ګڼ شمېر لښکر په ایربونو کیربونو فرشتې دي. هغه چا پس یو لیږي چا پسې بل، ځان له خپل یو سیکرټریټ دی او یو خپل نظام دی. لکه دلته کې زمونږ د محکمې تعلیم ځان له نظام یو سیکرټري وي، مشر وي او یو وزیري او لاندې سیکرټریټ کې خپل ملازمین کار کوي. یا محکمه زراعت شو یا بله محکمه د پولیس د انتظامیې شوه، هغوی خپل کار کوي. څوک اپریشن والا دي او څوک لګیا دي دا انویسټیګیشن والا دي، څوک بله ډیوټي څوک بله ډیوټي. دقه رنګې الله هم دقه ډیوټۍ مقرر کړي دي. د مرګ متعلق ټول د ټولو نه مشر چې کوم لویه فرشته د اسرائیل علیه السلام، هغه له ځان له خپل نظام ورکړی دی. بلا فرشتې چا نه په یو فرشته صوبازي، چا نه په بل، د روحونو اندراج وغیره دا ټول دوی کوي. حضرت میکائیل علیہ السلام سره د باران او د دې وریځو اختیارات الله هغې یې نگران مو. اختیار به د ټول الله سره دی، د دې په ذریعه لګیا دی، دا ډیوټي کوي. حضرت اسرافیل علیہ السلام له شپېلی ورکړې ده. یو ځل نبي علیہ السلام وفرمایل غمجنو وی سیف فکرمند دی، وی څنګه به غم نه کوم. وی اسرافیل علیہ السلام شپېلی په خوله کې مندلې ده او سر یې پې د پاسه ټیټ کړی دی او وږې الله ته متوجه یې کړی چې کله به راته الله حکم کوي چې د شپېلی وه. هغه له دغه طاقت د ټولو کائناتو د ختمولو دغه ډیوټي هغه ته الله سپارلی ده. او په دې کې د ټولو نه مقربه فرشته او د ټولو نه مشره فرشته هغې ته حضرت جبریل علیه السلام وایي. دا په ټولو فرشتو کې د اولې مرتبې فرشته ده او په ټولو فرشتو کې د لومبۍ درجې طاقت د له خدای ورکړی. د هرې فرشتې له خدای ګورې لوی طاقت ورکړی، هرې فرشتې له. لیکن ځکه اسرائیل علیه السلام نه یو ځل نبي علیه السلام تپوس وکړو، وی ته له دې ګڼو خلکو نه سا څنګه وباسې؟ وی ما سره خو ډېرې فرشتې دي، چا پسې یو لیږم چا پسې بل، خو دومره طاقت الله راکړی دی که زه په اووم اسمان کې کښېنم او دا خپلې دوه ګوتې لري ټول جاندار مخلوق ته مخامخ کم، که انسان دی او که پیری دی او که فرشتې دي او که میږي دی او ماشي او کبان، نو په یو سیکنډ کې په دې دوو ګوتو له ټولو نه سا راښکې شم. دومره طاقتونه خدای ورکړي. خو په ټولو کې معزه ده، ټول معزه دي، لیکن په ټولو کې د ټولو فرشتو سرداره او د ټولو فرشتو مشره او په ټولو کې د لوی مرتبې خاوند فرشته دا حضرت جبریل علیه السلام دی. وحی راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. جبریل ورته وایي جبر، قوت او طاقت ته وایي، او ایل په عبرانی کې الله ته وایي، دا الله طاقت. روح الامین ورته وایي دا یو روح دی، یو لطیف شی دی او امانتګر دی چې الله ورته څه وایي امت داسې کوي. دله هم خدای لوی طاقت ورکړی دی. څنګه دی وحی راوړي. نو یو ځل ته نبي علیه السلام تپوس وکړو، وی ته د عرش نه چې راځې ما له وحی راوړې څومره ساعت کې رارسېږي؟ د دې ځمکې نه لومبۍ اسمانه پورې د 500 کالو مزل، د لومبي نه دویم پورې بیا د 500 کالو مزل، دویم نه دریم پورې بیا د 500، دریم نه څلورم بیا د 500، زه یو اسمان د بل منځ کې 500 مزل او بیا د اووم اسمان نه عرشه پورې د 500 مزل. دومره مزل شو. او د عرش د لاندې سطحې نه بره سطحې پورې بیا د 500 کالو مزل. د پسه د الله کرسي ده. نو یې ته څونه ساعت کې رارسېږې؟ وی د الله رسوله د سترګې له رب نه مزر. نو طاقت خدای ورکړی د سترګې د رب نه مزر، دومره طاقت الله ورکړی. شکل یې ډېر زیات ښکلی دی، مزیدار او خشته. یو ځل نبي علیه السلام فرمایي، وی ما د اسمان په غاړه کې جبریل علیه السلام ولید. وی په خپل هستي شکل کې مې 2 ځلې لیدلی دی، یو په اسمانونو کې او یو په دې اجیاد دا مکې مکرمې او علاقه د هغې کې ولاړو او د اسمان ته مې وکتل، نو د اسمان په دې غاړه کې په کرسۍ ناست او دومره غټ وجود و چې دا ټوله غاړه یې بنده کړې وه او دومره خشته ښکلې وزرې وې، دا غاړه د وزرو نه ډکه وه، ښکلې مزېدار. په دې هستي شکل کې مې 2 ځلې لیدلی. دی وحی راوړي، د الله نه یې راوړي، نبي علیه السلام ته یې پیش کوي. غار حرا کې لومبی وحی ده راوړی. نبی علیہ السلام به غار حرا ته ته او هلته به د الله عبادت کو.
یو میاشت مسلم شریف کې راځي جاورت شهرا بحرا وی یو میاشت من په غار حرا کې مجاوره کړې د ځان لواله مې کړې د الله تا الته به لګیو د دین ابراهیمي مطالعه او یا با الله په خوبونو کې د عبادت چل ورته خو او د الله په ذات کې تصورات او د هغه غار حرا جبل نور کې بر غر د هغه بیت الله شریف کاری الته لګیا د الله عبادت کوي او ځان سره به ستوان وړل توخه به وړله او به وړلې او چې کله به سره رد به تیر شوي نو حضرت خدیجه رضی الله عنها بیبي او دی به پسې وړل نو یو ځل په دې غار کې ناستم دی کې جبرئیل علیه السلام راغی د انسان په شکل او مرګري وسره نو د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه ټوله شق صدر وته دا زړه مبارک یې راوېسته او د زمزم په اوبو یې وله وویځه او دې زړه کې یو تور غوندې غوټۍ ارې ته وغورځوله وی دا د انسان زړه کې د شیطان د ناستې جالی چې دا خو دې ختمه کو او بیا دا زړه چې صفا کو نو یو خانه کو او په هغه خانه کې ایمان او حکمت او علم د هغې نه ډکو هغې د پیغمبر علیه السلام په رګونو کې ورواچه او سینې والا بنده کړه دا شکل صدر درې ځله خو علماء اتفاق کړی چې شوی دی اوس څلورم ځله مې یاد دی یو غیبي تله راغله جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی نو اتله کې یو طرف ته زو دولم بل طرف ته بل سره ودرو وزن یې کو زه پې درون شوم بیا دوه کسان کل په تله کې ما سره بیا پې زه درون شوم بیا بل طرف ته درې کل بیا یو بیا زیاته لس شو بیا زه درون بیا شل کل بیا زه درون بیا دېرش کل اخره کې سلو ته خبره ورسېده یو طرف ته چې ابري کې سل بل خوازه بیا هم زه درون یو فرشته دی بل ته وایي بس د سره خلک متله دله خدای دومره مرتبه ورکړې ده که دا ټول مخلوق په دې چابلي کې ورسره واچې نو دوی به پې دروني دی ورته خپله مرتبه ښوله نبي علیه السلام ته د هغې نه پسې ورته د قرآن شریف آیات وښو اقرأ لوله نبي علیه السلام ډېر لوی هیبت را ناشنا هم دی دومره فرشتي هم دی غرم دی د جبرئیل علیه السلام ملاقات هم دی نو په هیبت راغې ما انا بقارئ زه خو لوستل نشم کول نو ځان ته یې راته غاړه باسه جبرئیل علیه السلام اذا خپل قوت ملکي وصف دا په نبي علیه السلام کې وردننه کې ځان ته یې زور یې ورکړ یا ورته اقرأ وی ما انا بقارئ نشم لوستلی هیبت پې راغې هیبت بیا ځان ته دوباره راته غاړه باسه او بیا وی اقرأ لولا وی نشم لستلی نو په دریم دلی بیا ځان ته راته غاړه بسته او زور یې ورکړ نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د پیر او د مرید په منځ کې څلورو نسبتونو قایل څلور نسبتونه هغه اوږده دي درته زه دلته تفصیل نه کوم یو ته نسبت انعکاسي وایي لکه شیشې ته چې سړی مخامخ ودرېږي او دا خپل شکل ورته ښکاري نو که دا شیشې ته ودرېږي خو شکل به ښکاري او که د شیشې نه لر شي بیا به ورته ځان نه ښکاري لکه سړی یو نیک سړي د الله او هغه سره په مجلس کې کېناسته نو د هغه دا شکل ورته ښکاري دې دا یې وخت کې په سوچ کې چېرې زه هم داسې نیک شوې ما هم داسې عبادت وکړې خو دا پوټینی نسبت دی ډېر نمبر ته نسبت القایي وایي لکه یو سړی دکاندار له لاړو ډیوې یوړې ما ته پکې تیل واچوه او تیل پکې واچوې دا خو لږ پایداري د شیشې د هغه پوټو په نسبت شیشې هغه خو چې تودرېږي وي به چې تیق واچې نه وی د القایي دی دلې تیل درکړي یو ورځ به په کار کوي اوس که ته تکړی نو بار بار زو تیل ته اچوه نو ډیوه به دې برابري او که نه بیا لا نه وي نو به ډیوه به مړه پاتې شي داسې مثال لکه یو عالم دی یا یو نیک سړي له لاړې او د مسلې تپوس دې ته وکړه یا بیعت دې ورسره وکړو نو اوس به بار بار ولځئ د عالم له به زی دا مسایل به ته زده کې یا د نیک سړي ده او دا بیعت دا وظایف به ته بار بار وی نو فایده به درکوي او که دې په دا منځ کې بند کړل لکه ډیوه کې چې تیل نه دریم ته وایي نسبت اصلاحي وایي ادا دی چې د عالم په دې خپل شاګرد پوره محنت وکړي چې کوم علم دله خدای ورکړي هغه لی ورکړي یا دا پیر په دې خپل مرید پوره محنت وکړي او د ده له پوره خلافت ورکړي چې دا بس ته اوس خلیفه شوې یا د یو ګټ نیر نه یو رکوټې نیر سړی رو بس او څلورم نسبت اتحادي ورته وایي ادا چې پیر څنګه او مرید متصل لکه علما لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق د نبي علیه السلام سره نسبت اتحادي نو وی دا جبریل علیه السلام چې لومبې راغلی او ملاقات وشو وی دا هغه نسبت انعکاسي دی
او چې زوی زور یې ورکوله وی د هغه نسبت القایي شو، او چې دویم زور ورکوي وی د هغه نسبت اصلاحي شو، او چې څلورم زور ورکوي نو د هغه نسبت اتحادي شو، اتحاد بالملکیت وته. دا زورونه دې ځله ورکړل او بیا یې ورته دا آیتونه وویل اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. او لارت جبريل عليه السلام په نبی علیہ السلام تبع راغله ځکه درې ځله ولا زور ورکس د خپل بشریت نه ملکیت ته انتقال یې راغی هغې وصف ته د جبریل علیه السلام ملاقات ځان لوالی او د دنیا فرشتې نو طبعي خوف په پیغمبر راځي. فلما ذهب عن ابراهیم روح قرآن شریف کې الله فرمای او فرشتې چې راغلې لوط علیه السلام عذاب له ابراهیم علیه السلام ولا سخی لال کا هغې ګوتې نورې ویارې فخاف فی نفسه خیفة سیګنري موسی یا موسی علیه السلام باندې چې یاره د مار ده راغله دا طبعي خوف په انسان راځي. نو کور ته لاړ نو بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وی زملوني په ما څادر واچوه تبا پیران که راغه قصه درته نه کو د جبریل علیه السلام خبره مې وکړه چې لومبی وشه اقرأ باسم ربک الذي جبریل علیه السلام راغله. 3 کاله پس نبی علیه السلام فرمایي وی دې دیو کالو کې وحی بنده وه وی زه به تلم کله وی داسې شوق وحی ته شوق و چې بیا به کله فرشته راځي وی داسې به تنګ شوم چې ما وی د دې غر نه ځان رارغلو نو جبریل علیه السلام به آواز راکړه یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم انک رسول الله حقا ته د خدای رښتونی پیغمبر یک و انا جبریل او زه جبریل چې به که نو وجود به مې سم شو بیا به مې وی چې خو تنګ به شوم مې ځان د غر نه راغلم بیا به یې واز را فلانکیه ته ګورې د خدای رسول او زه جبریل دې سره مې تسلي شو. نو 3 کاله پس بیا وی روانم په لاره نو جبریل علیه السلام یې ولیده او مقه چې غار حرا کې راغلی جالس علی کرسی بین السماء والارض په کرسی ناست و د ځمکې او د اسمان په میاس کې نو فرغبت منه ته ویرېده بیا ویرېده نو کور ته لاړم نو بیبي ته یې ویل زملوني په ما څادر واچوې ځان یې بیا تبه پې بیا راغله نو جبریل علیه السلام دروازې له راورسېد نو اواز یې ورکړ یا ایها المدثر اے صادر اغوستونکي د اوس پاس خوب او ناسته اوس بې وخت کې ستا ختم شو استراحت له به کې اوس به کې دعوت الله خلکو له دعوت ورکړه تم باسه و اخلت اویره و زما د عذاب نه او زما تکبیر و ربک فکبر زما لوی خلکو ته بیان کا دا آیتونه نازل شو و ثیابک فطهر و الرجز فهجر دا دی کی بیا ورقه ابن نوفل نم بی بی خدیجه بوتلی جو علی و طوی ورقه ابن نوفل پی جندلی دی علی اگر پخوانو کتابونو ملاو چې علی وی هذا الناموس الذي نزل الله على موسی وی دا تا ته چې کم کس راغی په غار حرا کې دا هغه فرشته و چې په موسی علیه السلام باندې نازلېدله نو جبریل علیه السلام یو کار کو وحی راوړل دی مین ډیوټي ده د الله را طرف نه وحی راوړي نبی علیه السلام له ولیکن په خپله خوښه نه راځي یو ځل ډېره موده پس راغی نبی علیه السلام ته نو علیه السلام ورته وی ته خو ډېر لیف راغلی وی وما نتنزل الا بامر ربک وی د خدای له حکم نه رب سترګې مونږ دغه نشو کولی چې الله وی زه نو زه راځم او چې الله ایک حکم نی کړی بیا د خدای د حکم نه مونږ نشو راتلی او د خدای نه چې بیا وحی راغېستله نو هغه به سیکه وه په خپله جبریل علیه السلام وی بخاري شریف کې حدیث وی که کله الله د یو صورت یا 2 صورتونو د نازلولو اراده وکړي نو اسمان کې زلزله راشي اخذت السماء رجفة شدیده اجړه کوي فصعق من فی السماوات نو اسمانونو کې چې څومره فرشتي بېهوشه پرېوځي د سجدې په حالت کې وی ټولو نه مخکې د سر راوچت کم نو چې کوم صورت الله راکوي راته واورئ نو دې تعالی راوړه او تی څنګه اورېد الله اواز وی که سلسلة علی صفوان لکه زنجیر چې سړی په تیږه راچاږي او چې حضور پاک له به یې وحی راوړه څه حال به صحابه به داسې محسوسوله که دوی النحل لکه مچۍ چې بنګېږي داسې به محسوسوله او نبی علیه السلام به داسې محسوسوله که سلسلة الجرس لکه جرس چې تنګېږي
او دومره زور به حضور پاک له ورکاو چې سترګې به یې وپړسېدې، رنګ به یې سور شو او غټ ساګانې به یې رښتلې او په سخت ژمي کې به د نبي علیه السلام د تندي مبارکې نه خولې تللې. ان جبینه لیتفسد عرقا. نو د جبریل علیه السلام یو ډیوټي خو دا شو، ګوره د خیر فرشته له بیا زمونږ امت سره ډېره زیاته مینه ده. یو ځل جبریل علیه السلام نبي علیه السلام نه راغی او فکرمند و، په فرشتو غم نه راځي، خو فکر الله چې د انسان په شکل کې نو بیا انسان له باندې غم هم راځي، خوشحالي هم راځي، نو بیا هغه شکل د غم جوړولی شي. فکرمند و غمجن و. نبي علیه السلام ورته جبریل ولې غمجن یې؟ وی ما ته الله نن دوزخونه وقول چې لاړ شه دوزخونه وګوره. نو ما په دوزخونو کې چکرې ووهلې. وی څنګه دوزخونه؟ وی دوزخ اوه طبقې دي، اوه منزله. لکه زمونږ دا جومات 2 منزله دی مثلا، اوه منزله دی. وی د الله رسوله وی دې کې څوک څوک پراته دي؟ وی د الله رسوله ټولو نه لاندې طبقه کې به منافقین دي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. لاندې طبقه اومه طبقه کې او په شپږمه طبقه کې هغه خلک پراته دي چې خدای نه مني. منافقین ګوره هغې نه لاندې شو، خدای نه مني، دا دهریان خلقیان. او ورپسې په 5مه طبقه کې مشرکان پراته دي چې الله سره شرک کوي. او په 4مه طبقه کې مجوسیان په مشرکانو کې خاص هغه د اور عبادت کې پراته دي. او په 3مه طبقه کې به یهودیان پراتی او په 2مه طبقه کې به عیسایان پراتی. د ټولو نه لاندې منافقین، د هغې نه پورته بیا په 6مه کې دا چې خدای نه مني، د خدای وجود نه مني. او د هغې نه بره بیا په 5مه کې مشرکان، او د هغې نه بره په 4مه کې مجوسیان، او د هغې نه بره په 3مه کې یهودیان، او د هغې نه بره په 2مه کې عیسایان. دا به پکې پراتی. او په لومبۍ کې څوک؟ نو جبریل علیه السلام غږ ونه کړو، چپ شه چې دا 6 طبقې بیان کړو، دا لومبۍ غږ یې ونه کړو. او فکرمند دی. وی وایه جبریل په دې لومبۍ کې به څوک نو چپو بیا دې تپوس کې ما پوهېږه په لومبۍ کې به څوک وي؟ په لومبۍ کې به ستا د امت نافرمان فاسقان پراته دي. دومره خپه و جبریل علیه السلام. پس نبی کریم صلی چې دا واورېده سترګو کې اوښکې کوټې ته ننوت. صرف منزله به راوتېده چې مونځ بیا وکړو، فوراً به بیا کوټې ته ننوت، ځان پسې به دروازه بنده. بیا به فرض منزله راغی، بیا به کوټې ته ننوت، دروازه به یې بنده کړه او ډېر زیات غمجن فکرمن. صحابه پې پوه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابو ته وایي چې نبي علیه السلام څه چل شوی؟ بیا یې ورته تپوس کې څه چل شوی دی؟ موږ نه یو قبر قدان پسې دروازه بند ساتي، کوټه کې دننه څوک نه پرېږدي. ورغې دروازې ووهلو. د الله رسول زه ابوبکر یم، السلام علیکم، جواب یې ورنه کړ. ورکړی به یې خو ده به نه اورېدل. بیا یې السلام علیکم انا ابوبکر، بیا جواب ورنه کړ. سلام به جواب خامخا کړي خو په زوره نه چې دی واوري. 3 ځله سلام واچو، نبی علیه السلام اجازت ورنه کړ. دی واپس راغی او ما ته وی عمره څه پوه؟ زه خو ډېر پریشان څوک و؟ ولېږه زه ورځم. عمر اواز د تېز و. هغه هم وی د الله رسوله السلام علیکم، زه عمر یم. هر اجازت یې ورنه کړ. دوباره یې آواز وکړه، زه عمر یم، بیا اجازت ورنه کړ. درې باره بیا آواز وکړه، زه عمر یم، بیا اجازت ورنه کړ. واپس چې واپس شو حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه یو ځل نبی علیه السلام یې دې داسې دی لکه زما د اهل بیتو په شان. وی سلمانه ستا نبی علیه السلام ډېر صفت کړی دی، ته ورشه نبی علیه السلام باندې اجازت وغواړه که دروازه درته کولو کې چېر څه شوی؟ چا نه خفه دی؟ چا پریشانه کړی دی؟ چا دلمن کړی دی؟ چا نه خفه دی؟ او نبی علیه السلام که امت ته خفه شي امت به غرق شي. څه چل شوی دی؟ سلمان فارسي ورغې 3 ځله هغه هم سلام واچو، اجازت وغواړم، جواب ورنه. حضرت علی صاحب ته وی تو زه خو هم یارېږم نشم ورته، ورېږه زه څه چل جوړوم. علي صاحب لاړ بي بي فاطمې ته، فاطمې ته ورشه نبي علیه السلام نه اجازت وغواړه. ټول صحابه پریشانه دي، د کور خاوندان پریشانه، بیبیان پریشانه چې څه چل شوی دی. چا ورته بد رد ویلي دي، چا شته سپوره ویلې ده، چا نه خفه دی، څه پریشاني ده. بي بي فاطمه ورله د کور په دروازه ورله،
دروازې والا زه فاطمه یم نو حضور پاک ورته دروازه کوله وکړه هغې سره ډېره زیاته مینه وی نه فاطمې داسې نه خو ما ته جبریل علیه السلام راغی هلې راته وویل چې د جهنم اووه طبقې دي لاندې کې منافقان د هغې نه بره کې دهریان چې خدای نه مني هغې نه بره کې مشرکان هغې نه بره کې د مشرکانو خاص قسم مجوسیان هغې نه بره کې یهود هغې نه بره کې عیسایان او بیا جبریل چف شو غمجن و مې هغې اوله کې څوک دي وی ستا د امت فاسقان ګناهګاران زما امت به جهنم ته ځي په دې جاړم خدای که بره طبقم ده خو بیا دوزخ دی په دې جاړم خدای ته خوب نه راځي ډوډۍ ته مې شوق نه کېږي او بس کلی نشم چا سره خبرې خوند نه راکوي د امت دپاره فکرمند یم ایرو رښتیا ووایه څومره فکرمند دی حضور پاک د امت دپاره نن څه وکړه مونږ د نبي علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ امون دپاره فکرمند لیکن مونږ علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې مونږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري د هغه د سنتو اتباع مونږ وله سیرې سیرې کړ مونږ خفه کړ په ګناه الله خفه کېږي مونږ ګناه کوو زمونږ دې د ګناهونو نه توبه وباسئ ښه نستغفر الله ونتوب الیه زمونږ دې د ګناهونو نه توبه بیا به نه توبه وباسئ پله کې مونږ څونه ګناه د پیغمبر علیه السلام مونږ له احترام ولک د هغه شکل مونږ ځان له خوښ نه کړ د هغه جامه مونږ ځان له خوښه نه کړه د هغه ښکلې عقیده مونږ ځان له خوښه نه کړه د هغه ښکلې عمل مونږ ځان له خوښه نه کړ مونږ د انګریز په تهذیب ځان ښه ګڼو د انګریز فکر هم خوښ دی د انګریز جامه هم ځان له خوښه کړه انګریز په فحاشۍ خوشحالېږي نو مونږ فحاشي کوو بدعملي کوو دا ولې دی پسې به ارمان کوو خو قبر کې الله دې موږ دغه ارمان نه وساتي دی پسې به ارمان کوو خو د قیامت پر ورځ الله دې موږ دغه ارمان نه وساتي ډېره بده به یې مسلمانانو ډېره بده به چې د قیامت پر ورځ مونږ ځان ته مسلمانان وایو د حضور پاک امت او فرشتې هم د مټو نیسي وي لرې شروع کېږه خوا ده د نبي علیه السلام دې حوض کوثر ته چې نږدې نه شي لرې شه ورک شه دې جنډې لاندې به ته سلمان ودرېږې دا به ډېره بده وي خدای دې هم د دغې رسوایۍ نه وساتي دا به ډېره زیاته بده نو عایشې ډېر زیات فکرمن دا زما امت به ګناه خو د هر چا نه کي دا به دوزخ کې پروت دی فاطمه رضی الله عنها ته نو فورا جبریل علیه السلام د قرآن شریف وحی راوړ ولسوف یعطیک ربک فترضی اے محبوبه مه خفه کېږه تا چې څه ته غواړې خدای به یې دله درکړي ته چې څه غواړې دا به درکړي نو د هغې طریقه بیا نبي علیه السلام فرمایلې ده چې دا ګناهګار امت به دوزخ ته ځي هم دغه لومبۍ طبقه کې به پروت وي خو د نبي علیه السلام په سفارش به ورته خدای عذاب اسانوي نبی علیہ السلام با اللہ تا سجدہ کی دا قیامت برد امتی امتی چغی بوئی دا دنیا دا یویفتی برانبر سجدہ نو اللہ بوی خدا ورشا چی دون گناہون کری دا باسا آغا با پی جندری کی گے با باسی بیا با سفارش کی وی زو دامو باسا بیا با سفارش کی وی خدا دون گناہ کری دامو باسا بیا با سفارش کی زکی دمرنی کی کری دامو باسا آخره کې یعنی سبا پیغمبر علیه السلام سفارش کوي او سبا خدای هغې خلکو العذاب هم ورکوي ګناهګارو له دوزخ پاک د دا جامه کې خیره نه شي دا مونږ کله اغوندو چې مونږ یې ووینو دا مونږ وډبو په صوباري پخوا به د ښځو په صوباري ډبوله اوس یې په مشین کې چې یو دا طالبان په خپو په لاسونو پې ډب ډب کوي او صابون پکې واچي پخوا به ورته خټکوانې وې په ټیم کې به یې جامې واچولې صابون به ورسره ډکه ډکره وغورځو او اور به یې بلو داسې ده که نه اوس ګرمه اوبو کې انځي ښې وډبئ اسري یې کي په ګرمه هله یې غوندي چې پاکه شي پلیته څوک نه غوندي نو دا ګناهګار به په دوزخ کې ببئ دا ګناهونه به دې د دوزخ په اور اندي چې پاک شي هله به جنت ته نو مثلا د یو سړي یو کال عذاب دی یا زر کاله نو د نبي علیه السلام د دعا په برکت سفارش په برکت به ورته خدای سم معاف کړي لکه اوس هم بادشاه کله کله جیلي ته جیل معاف کوي که نه
چاته یو میاشت چاته 2 میاشتې چاته یو کال او دا اخترونو په وجه معاف کوي دغسې سب هغې له الله عذاب ورکوي د فسق په وجه څه به د نبي علیه السلام په سفارش یې دوزخ نه وبس د مارو دې نه اندازه ولګوئ چې حضرت جبریل علیه السلام زمون په شان کې څومره رحم والا دی یو ځل حضرت عمر فاروق په دې مصنف د ابن ابي شیبه کې یو روایت دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یهودیانو سره به کېناستېده او د هغې کتاب به یې اورېده نو خوشحالېده به ځکه د هغې په کتاب کې به هغه خبرې وي چې کم به قرآن کې وي د هغې کتاب کې به هغه خبرې وي چې کم به نبي علیه السلام ویلې نو دی به خوشحاله و چې وګوره زموږ د پیغمبر د خبرو او د قرآن شریف دا د یهودیان هم تصدیق کوي د هغې کتابونه هم تصدیق کوي نو یو ځل حضرت عمر صاحب د یهودو نه تپوس وکړ رښتیا ووایه زموږ دا پیغمبر رښتونی پیغمبر دی که نه دی هغې وی او بلکل رښتونی پیغمبر قرآن شریف کې الله فرمایي یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم څنګه چې ورته خپل زامن معلوم دي دقسې ورته پیغمبر علیه السلام معلوم د عبدالله ابن سلام نه چا تپوس وکړو په قرآن شریف کې الله وایي چې دوی ته پیغمبر علیه السلام داسې معلوم دی چې د خدای پیغمبر لکه خپل بچي دا ټیک ده وی مونږ خپلو بچو کې هم شک شته څه پته لګي ښه دې چې زمونږ نه پټ چاته غلطي نه کړې کې شک شته او په حضور پاک کې هم دا شک هم نشته مونږ ته پته فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قرآن شریف کې الله وایي هغه پیغمبر چې دی ښه پېژنده چې د آخر زمانې پیغمبر دی ورښتونی دی چې راغی له کفر یې پرې وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نو بیا په ایمان ولې نه راوړی یاره یو خبره ده وی چې هر کله دی پیژنې چې د خدای رښتونی پیغمبر دی نو بیا په ایمان ولې نه راوړی او ته څه وایي یهودیان یاره وی چې دا کومه وحی دله راوړي که نه نو دا ولې یو فرشته راوړي چې د هغه نوم جبریل دی او زمونږ او د هغه دشمني ده وی څه دشمني ده وی ټول عمر چې مونږ غرق کړي یو د جبریل علیه السلام غرق کړي جبریل علیه السلام باندې خدای د عذاب دپاره هم ډېر عذابونه هم قومونو له خدای په ده ورکړي دا طاقت هم د لوط علیه السلام غون کلو ته یو کلي نه غون کلي دي هغې ته یې وزر علم ته اوچتې که او الله ورې راوغورځول دومره طاقت هم خدای ورکړي په بعضې قومونو به یو چغه وواله او چې چغه به یې وواله نو هلاک به شو داسې طاقت هم خدای پاک ورکړی دی نو یهودیان وایي چې دا خو زموږ دشمن دی دشمن عمر صاحب ورته څه وایي عجیبه خبره یې ورته وکړه وی دا خو منی چې د خدای فرشته وی دوست هم پکې کم دی وی میکایل علیه السلام هم دوست دی وی ولې وی ګوره بارانونه را باندې کوي هواګانې را باندې چلی او دې خو عذابونه نازلوي د سره هم نه لګي وی دا تپوس نه کوم چې دوی مقام کوم ځای دی عمر صاحب ورته وایي وی مقام وی جبریل له الله د آس نخي طرف ته دی او میکایل دس طرف ته دی او دا دواړه هم د یو بل دشمنان دي یو مونږ سره ښه کوي بل بد کوي عمر صاحب ورته وایي ای ظالمانو چې د خدای غاړې ته یو دواړه ولاړ دي یو غاړې ته خو بلې غاړې ته نو دا به د خدای په حکم چلېږي که د خدای د حکم خلاف به او بیا دواړه یو خوا دی بل خوا نو دواړه یو بل سره سکه مخالفت او دشمني وي دا خو د خدای په حکم نادرېږي خو یو د خدای له غضب دپاره مقرر کړی دی چې څوک د الله نافرماني کړي او پسې لیږي او بل خدای باد و باران باندې مقرر کړی باد و باران کې کله خیر کله پکې شر نو او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي هغه ورته یو خبره وکړه من کان عدوا لجبریل وی که څوک د جبریل دشمنان نو وی زی دشمن نه قرآن د نازل کړی دی قرآن د مسلمان رحمت دی او ستاسو د کتابونو تصدیق کوي زه خو جبریل منم چې را روان شو چې کوم الفاظ عمر اوی ته ویلي
عمر چې نبی علیہ السلام له څنګه راورسېد نو حضور پاک ته جبرئیل علیہ السلام راغی او آیات یې ولا راوړو من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك څوک چې د جبريل دشمني مردي شي ځان باندې چکونه ولګي جبريل خو دا قرآن نازل کړی خو بإذن ربک ستا د خدای په اذن دی خو بغیر د خدای د اذن نه نشي راتلی مصدقا لما بین یدیه وهدى ورحمة للمؤمنین چې څو عمر ادوی ته ویلو اکتسی جبرئیل علیہ السلام آیت راوړو او نبی علیہ السلام ته پیش کړ نبی علیہ السلام هغه آیت عمر ته پیش کړی دا الله رسول ته خود ما یهودیت ته دا خبر وکړه من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال یسوب د خدای دشمنی کوي د جبريل دشمنی د خدای دشمنی ده د خدای د فرشتو دشمنی ده د خدای د رسولانو دشمنی ده د خدای د ملائک د میکائیل دشمنی ده فإن الله عدو خدای وی د دې خلکو سره د ما دشمنی ده لونه په الله خپل ټکی خپش دا په فرشتو کې باران هو کوي او د خدای په حکم کوي کله باران د خیر کوي میکائیل علیہ السلام کله د شر جبرئیل علیہ السلام وحی وروړي او چې چانه غلطی شوي او دې ورته سزا د خدای د حکم نافرمانی نشي کوي یو ځل نبی علیہ السلام راغی یو وینه ولا راو شیشه یوته شیشه باغی د مچ د بولو په شانتي او نری داغو جبرئیل علیہ السلام حضور پاک ته وی د الله رسوله دا داغ پیژنې وی نه جبرئیل نه پیژنې څه شی دی خو یو کیشه راو پکې داغ ورته وی دا داغ چې دی دا د مچ د غلو مرا د دې شیشې کې په دې اوس غټه شیشه کې چې راکوټې غوندا شي غټ بوډۍ هغې کې راکوټې غوندې داغي خو ډېر معمولي شی شو که نه وی دې ته مزید وایي وی جبرئیل مزید څه شی دی دا پوټینې دا مزید دی وی مزید څه شی دی وی دا چې کله خدای پیدا کو وی ما ته الله وی چې زه ورسې جبرئیل په دې کې چکر ولګوه او د دې اول او اخر معلوم کا یو روایت کې زر کاله دی او بل کې اویا زره دی وی اویا زره کاله مې پکې چکر ولګوه کله یو او جبرئیل غوندې تیز رفتاره اویا زره کاله مې پکې چکر ولګولې یو خوا بل خوا خو د دې مزید د دې پوټیني دار انتها ته ونه رسېدی کوم دا مې اخره پورې وته سر ته ونه رسېدم چې دا به کم ځای خلاصېږي نو چې دا کوټې دار دومره لوی دی نو ټول جنت به څونه وي وګوره دا غونډه شیشه د جنت مثال دا پوټې داغ د مزید نو جبرئیل دی مزید کې دي څه وی دا هغه ځای دی چې الله به د خپلو بندګانو سره په جنت کې پکې ملاقات کوي دا هغه دی جنتونه چې خدای پیدا کړل وی جبرئیل ورشه دا جنتونه وګوره نو چې ورغی او واپس راغی وی څنګه وی الله ډېر خشته او ډېر مزېدار وی څوک به وردن نشي الله که چام واورېدل هېڅوک به بار پاتې نشي او دې کې به داخلېږي لکه هر قسمه خوشحالۍ پکې نو بیا د جنت نه ګیر چاپېره دا عبادات ته وکړل جهاد روجه منځ زکات نیکۍ وی زه توس ورشه وګوره چې بیا ورغی وی الله ډېر څیزونه سخت ګیر چاپېره ته وجو یارېږم چې څوک به پکې وردن نه نشي لاره د شپول شوه لاره سخته شوه د منځونو شوه د روجو د عبادتونو شوه بیا ورته وی زه ورشه دوزخ وګوره چې دوزخونه یې پیدا کړل واپس راغی وی څنګه وی الله دومره عذابونه او سخابینونه دي پکې چې څوک واوري نږدې به م ورته نشي دومره سخا شی دی نو بیا تیرا خواهشات نفسانی او دا گناهونه گیر چاپېره تاو کړم زنا او غلا او دا نور گناهونه غیبت چې سړي له خوند ورکوي او دا وی زه ورشه اوس که نه او الله وی گیر چاپېره ډېرې خشته ښکلې ښکلې څیزونه ظاهر کې جاذب څیزونه دي هرې تو کړي دي یارېږم چې څوک بمبار پاتې نه شي ټولو پکې ور داخل شي بیا ليلة القدر په رمضان کې چې کومه شپه جبرئیل علیه السلام نازلېږي اوس هم نازلېږي تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم کل امر سلام عیسی علیه السلام سره به ګرځېده وایدناه بروح القدس
او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فکرمند شو نو فوراً به جبریل علیه السلام را جنگ بدر کې 500 فرشتو کمانډر ان چیف دیو مشر او د 500 میکائیل علیه السلام او نبی علیہ السلام سره خي طرف ته جبريل او ګس طرف ته میکائیل علیہ السلام جنگ احد کې یو پاوته جبريل بل خوا میکائیل باقاعده او یو صحابي وای په یو اس باندې مې یو صلیو لزیال پټکې اوالو ما یو کافر پسې منډه واله په بدر کې وی زما د رسېدو نه مخکې هغه بل سړي په شوکه وواو په توره وواو او ما نه مخکې پرېوت مړ شو نبي علیه السلام دا جبریلو په خیزوم اس باندې سورو احد کې نبی علیه السلام سره جبریل او میکائیلو پاکې وسره او چې کله دا غزوه خندق نه فارغ شو نبی علیہ السلام نو جبرئیل علیہ السلام د انصاف په شکل کې ولا راغی وی دا الله رسول تا خو زغره وګرځوله مونږ فلا سامان جنگ نه دي کوس کړی ولی وی لافشه بنو قریظه یهودیانو ته صحابه سره به یو ځای ګرځېدل صحابي وی مونږ سره په لاره په اس یو ځای روانو وی د جبرئیل علیہ السلام د اس دوړې محسوسولې ګډ به وسره ته کله به انسان په شکل راغی پیغمبر علیه السلام له حدیث جبریل ورته په مشکات کې شته او په بخاري شریف کې مسلم شریف کې شته یو ځل د انسان په شکل راغی او ځان نه داسې جوړ کړو لکه چې مسافري او سریم لکه تور سر ویخته چاپې جندم نه او نبی علیہ السلام ته کونډه ماته کړلې او د نبی علیہ السلام مې د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت ته پوښتنه وکړه په دغه وخت پیغمبر علیه السلام هم اونه پیژنده که انسان په شکل کې او عموما به د حضرت دحیه کلبي په شکل کې راته دحیه کلبي رضی الله عنه په صحابو کې ډېر ښکلی دومره ښکلی چې په مخ به یې روبند اچاو دومره ښه چې څوک راباندې چې عاشقان نه شي ښځې عموما دومره ښه شته د هغه په شکل بناته یو ځل نبي علیه السلام سره ناستو پاسېده نو عایشې صدیقې یې تپوس وکړو وی دا سړی څوک و وی صاحب دحیه کلبي و که نه حضور پاک مسکیش چې باروت یو جبریل راغلی دا خبرې را سره وکړه په دغه ورځ په بل شکل راغلی د ایمان او د اسلام تپوسونه یې وکړل احسان او د قیامت چې باروت نبي علیه السلام وی دا سړی واپس کې ورشه ویې ګورئ خلکو منډې والي وي څوک کوشته نه وی دا جبریل و ما نه د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت دا نښو تپوسونه کول تاسو ته اورونه کوله تاسو یې پویولې د حضور پاک د وفات په وخت کې بیبي عایشه وی دی راغله ملک الموت کو سره سلام یې واچو ویل الله رسول ملک الموت راغلی سلام اچي وعلیکم السلام اجازت غواړي وی اجازت دی وته چې داخل شو ملک الموت ویل الله رسول زه خو الله را لېږلی تا له اختیار درکوي دنیا کې د ژوند په وخت کې اخرت نو نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام ته وکتل حضور پاک وی زما دوه وزیران په ځمکه کې دي دوه په اسمان کې پزمکه کې می دو وزیران حضرت ابوبکر او حضرت عمر دی رضی الله عنهم او د اسمان دو وزیران دا یو حضرت جبریل دی او یو حضرت میکائیل علیهم السلام ناغت داسې د مشورې په توګه وکتل چې جبریل څنګه وکم او ته تعالی خدای پاک اختیار درکړه د الله رسوله وان الله يتشوق الى لقائه خدای ستا ملاقات ته شوق کوي اوس د خو خپل وی ابدل امرک سیوطی سے خصائص کبرا کی او حدیث دی کہ وی بس د نن نه پس به زه د وحی په حیثیت د وحی درولو په حیثیت دنیا ته نور نه راځم بس دا د مخکې اسه کو راځي لیلة القدر کې تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام یا حتی مطلع الفجر ولا وحی پر اولو په حیث باز د ماخیری زل بس او عجیبه خبره اوهو تکل علیہ السلام وفات شو کنا نو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ جلل نو پا جلا کی یو ٹکی ہوئی گورا دونا دا جبریل او دا نبی علیہ السلام اغا تعلق دی وی لا جبریل ننعا وی بابا می وفات شو جبریل لبوز داغا دا مرک خبر ورکو استا مرگر اللہ حالا آغا نیز دیکت نو فرشتے کوڑی دی لخلے پا ټولې فرشتې له ګناه نه پاکې او د الله په حکم کارونه کوي او د خدای د حکم نه رد د سترګې خلاف نشي کولی
او خله الچا خپل خپل ډیوټي ورکړی دا خو په ټولو فرشتو کې د لوی درجې فرشته دا حضرت جبرئیل علیه السلام او په مسلمان خصوصي رحم دی خصوصي کرم او خصوصي رحم او ټول فرشته الله د خیر لپاره نازل کړي دي ولیکن چې یو اندام خوږ شي او کینسر شي بیا به پرې کېږي یې پرې کولو کې پیدا ده بیا خلک ډاکټر له فیس هم ورکوي د ډاکټر خوشامند هم کړي چې د الله سره نه پرې کا او چې تی پرې کړي نو د ډاکټر کو صفتونه هم کوي انا ګیلاسې تی پرې کا ولې هغه ته پته چې د ډاکټر صفت کوم فیس ورکوم دی چې دا یو لاس خو پرې جو نور وجود به مې بچ دا قرنګ کم خلق چې ګنده شو کافران شو جبرئیل علیہ السلام په سبب الله عذاب ورکړي دا کینسر والا دی الله کار د حکمت زمونږ د دین ټوله قرآن جبرئیل علیہ السلام راوړی ټول قرآن جبرئیل علیہ السلام راوړی او د احادیثو کې هم لوی حصه زمونږ د دین د جبرئیل علیہ السلام ده نو دا لوی خبره ده که الله تعالی زمونږ په دین باندې عمل نصیب کړي او الله تعالی دې په قرآن او په حدیث زموږ عمل نصیب کړي او دغه فرشتې چې الله را لیږي خدای پاک زموږ د خیر ذرایع جوړ کړي کرام الکاتبین چې لیکي خدای زموږ نیکۍ ردي په لاسونو باندې ولیکلی او زموږ ګناهونه خدای د دې لیکلي مې موږ توبه وباسو راته معاف کړي نو ابو طلحه یو صحابي ښځې نوم ام سلیم و د دې انس ته د ام سلیم بچی دی نو یې ام سلیم ته وایي چې دا انس بم نبی علیہ السلام نه نه بودو چې خدمت یې کوي ډېره ښه نو دې ماشوم راوست د لسو کالو او حضور پاک ته یې پرېښود ویې صاحب دی به ستا خدمت کوي ویې ډېره ښه ده لس کاله دې حضرت انس د نبی علیہ السلام خدمت کوي دی وایي په دې لسو کالو کې ما ته اف قدرې نه دي ویلې د یو ځل یې دا مور راله نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله دا انس تا خادم دی دعا وله وکړه ګوره دې معجزې ته ګوره اوس نو حضور پاک وله عجیبه دعا وکړه اللهم بارک له فی عمره و ماله و ولده خدای د دې انس په عمر کې او په مال کې او په اولاد کې برکت واچوي دې دعا وله وکړه نو خو د حضور پاک دعا وه دا دعا د نبی علیہ السلام فوري قبلېدل دې معجزه ده حضرت انس وایي چې د نبی علیہ السلام دعا ما ته ولګېده وایي د خلکو کجوره کال کې یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې دوه ځله میوه کوي د کجوري که زه په کال کې دوه ځله میوه نه ده کړې او زما باغ دوه ځله میوه کوي او مال کې مې دا برکت شو او اولاد کې برکت مې څه دی وی زما زامن او نوسی چې شمیرم نو دوه کم سل دي اتان مې دوه کم سل اولاد مې دي وی دا خو مې شمیرلی دي او باقي لې پکې خدای خیر واچي نور هم ډېر را روان دي وی دا مې د اولاد برکت دی او د عمر برکت یې دا دی د عمر چې وی سلو ته مې عمر رسېدلی دی نه مې غاښ پروت دی او نه مې ویسته کې سر کې ویسته سپیل شوی دی دا د حضور پاک دعا د معجزه وه د جمعې کورس تقریر ته ناست یو صحابي مخامخ په دروازه باندې راښکاره شو او راتلو سره نبی علیہ السلام ته ودرېده ویل الله رسوله لارې بند شوې مسافر سفر نه کوي ځکه ګیاګانې نشته څاروي د لوږې مړه شو اوبه نشته ختمې دي لارې وچې دي د الله نه سوال وکړه چې خدای باران وکړي بخاری شریف کې حدیث دی وایي مونږ اسمان ته کتل ایس تس موریس پکې نه وه سین اسمان و د جمعې ورځ ده او لور داسې دی چې دا را پرېښی دی او دی دې صحابي ودرېده دعا وکړه چې خدای پاک باران وکړي نبی علیہ السلام مبارک د تقریر دوران کې لاس پورته کړي یا الله دا مخلوق د سیراب تا او خدای باران وکړي وی چې څنګه لاس مبارک نبی اسلام اوچت کړل وی داسې یو غوندس کې وریځ راله مخامخ د مدینې د پاسه شوه او چې پوټینۍ وریځ راله خوره شوه او خورېدو سره فورا ګلس ګلوس شروع شو باران شروع شو
وی داسې بارانو شو چې په دغه ورځ هم بارانو د خالي اتوار ګل نهه چهارشنبه زیارت بلې جمعې پورې بلې جمعې چې مانځله موږ سینګرالو بارانونه او دا باران ورېږي وی هغه صحابي یا بل صحابي پاسېد د خدای رسوله لارې بندې شوې د چقلو د لازه څوک سفر نه کوي او مکې او څاروي د تندې لوږې د لاسه هلاکو اوس د باران د لاسه هلاکي د الله نه سوال وکړه چې خدای باران بند کړي نو حضور پاک مسکې شو چې تېره جمعه د باران غوښته لارې بندې دي څوک سفر نه کوي د ګیا د لاسه اوس وایي لارې بندې دي چقړو د لاسه څوک سفر نه کوي مسکې شو نو بیا لاس پورته کړ ای خدایه دا باران د مدینې نه لرې کړي او په غرونو یې ووری او په ځنګلونو باندې ووری او چې کم دی چینی دي په هغه علاقو یې ووری چې دا اوبه پکې زیاتې شي وی چې نبي علیه السلام داسې په ګوته اشاره کوله وی مونږ ورته کتل چې ورېځ به داسې تله چې داسې اشاره کوله ورېځ به داسې تله چې داسې اشاره کوله ورېځ به داسې تله چې داسې کوله ورېځ به داسې تله وی چې مونځ زموږ مو کتل د مدینې نه ګیر چاپېره ورېځ ته او مدینه کې ښه مدیدان نور دی او اسمان ښکاري دا خوی دعا قبلېدل دا هم د نبي علیه السلام معجزه شو دوی شالې ته معلومېږي حضرت ابو هریره رضی الله عنه مسلمان او مور کافر مور به وها وی واپس دا خپل د پلار نیکه دین به اختیار کا د ویلا بیا به مور وها یو ځل راغی نبی علیه السلام د جومات ته وی دا الله رسوله وی اوس دا مور واله او راته وایي چې واپس د پلار نیکه دین ته رضار شه دا اسلام دې پرېږده د خدای رسوله زما د مور دپاره دعا وکړه چې زما د مور خدای مسلمانه کړي نبی علیه السلام لاس اوچت یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کړي او دې کې را مور یې پس اوس را روانه دي دوی پس چې شاته یې وکتل وي د خدای رسول هغه دې راپسې راغله جومات ته راپسې راغله نبی علیه السلام لاس اوچت کړی دی چې خدای ته مسلمانه کړي او چې څنګه جومات ته رادننه شوه نو نبی علیه السلام ورته وی یا ترورې یا بیبي یا خورې څنګه رالې وی د الله رسوله راغلې په جودا نیت وم دې زوی پسې را روانه شوم چې ستا مخکې ډبومه دی ولې مسلمان دی خو دلته میله بدل دی نیت بدل شو ما ته مې ایمان وښایه چې خدای مې مسلمان دی دا فوراً دعا قبلېدل د رسول الله مبارک قسم دی لوی شان دی معجزه د لوی شان حضرت علی رضی الله عنه په خیبر کې سترګې خود وي د خیبر یو قلعه او سخته قلعه وه صحابه جنګ وکړه خو فتح نه شوه که صحابه بیا جنګ وکړه خو بیا فتح نه شوه په درېیمه ورځ باندې نبي علیه السلام د شپې نه اعلان وکړ وی سهار له به دا قلعه خدای فتح کوي او دا هغه چا په لاس به خدای فتح کوي چې د هغه به الله سره مینئ او د الله به هغه سره مینئ یحب الله و یحبه الله د هغې سړي به خدای سره مینئ د خدای به ده سره مینئ د هغه په لاس به خدای فتح کوي چې سهار وختي شو جنډه وسره صحابه داسې مخکې تېرېدل د هر چا دا ارمانو چې دا جنډه ماله راکړي او قلعه زما په لاس فتح شي ولې چې د چا په لاس فتح شوه د هغه لوی منقبت دی چې د خدای سره مینه ده او د خدای ورسره مینه فورا یې تپوس وکړه وی این علي بن ابي طالب وی علي څه شو وی صاحب سترګې خوږ دي ناجوړه دی آشوګې چشه مې ویې بلی حضرت علي صاحب یې نبي علیه السلام نه راوغوښته په سترګو باندې ولا لاس مبارک راښکل چې څنګه یې په ګوتې راښکې سترګې جوړې شوې حضرت علي صاحب وایي وی داسې سترګې جوړې شوې لکه چې په ما د سترګو د خوب بیماریانو چېرته راغلي نو وی جنډه راکړه چې زه ورځه ستا په لاس په خدای دا قلعه فتح کوي او مخکې چې څنګه لاړ هغه مضبوطه درنه قلعه وه خدای پاک د حضرت علي رضی الله عنه په لاس باندې فتح کوي نو دا دعا د پیغمبر علیه السلام خو عربه خدای قبله ولا او دا بعد دعاګانې کې به څنګه وغوښتې تک په تک به قبلې دی د دې نه
یو د حضور پاک لویه معجزه معلومیږي، یو د نبی علیہ السلام لوی شان ته معلومیږي. قسم دی حضور پاک له خدای دی لوی شان ورکړي. خپله فرمایي ابراهیم علیہ السلام چې کله بیت الله جوړ کو د خدای نه سوال کو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. د عبادت په وخت کې یا د عبادت په نفس چې سړی فارغ شي او دعا کوي نو خدای پاک یې قبلوي. نو لومبی دعا پیدا وکړه چې الله زما د عبادت دا بیت الله جوړ مې که خدای دا قبول کړي. هغې نه پس وایي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خدای موږ ستا تابعدار جوړ کړي. نو بیا دعا دا کړي خدای زما په اولاد کې مې او ستا تابعداران له پیدا کړي. او وروسته څه وایي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الله ستا پدی مخلوق کې زما پدی اولاد کې خدایا جو پیغمبر پیدا کې چې د دوی نه د دې زما د اولاد نه یتلو علیهم آیاتک. استا قرآن خی خلکو ته یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الحکمت او حکمت وتغی ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. او داغي تربیت کوي او د باطن صفائی ولا راولي او د ګناه نه پاک کوي. رسول الله مبارک فرمایي کہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا د بیت الله د جوړېدو نه پس کړی را نو هغه دعا د ابراہیم علیہ السلام ګورې زیما کہ ردی اولاد د ما کې د بیت الله خوا کې یو پیغمبر پیدا کا هغه زیما هغه دعا زیما. او حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی زیر ورکڑی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. دا عیسیٰ علیہ السلام زیر مزیر او شانتے ورجی کنا قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. دا آدم علیہ السلام نا واخلا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری جسمر پیغمبران تیر شوی دی. دا ہر پیغمبر نا خدای پاکبلا زمانہ کی دا وعدہ غشتے دا طالب کتاب در کوما طالب پیغمبری در کوما دا میں دتا در کلا او کدا آخر زمانے پیغمبر ستا پا زمانہ کی راغی نو تب پا دا ایمان امراؤ دا غی امداد بب کے. رسول اللہ لوی خبرہ ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا کہ نبی آخر الزمان ستا وقت کی راگے نو تبا داغا امتی جوڑی کی ایمان با پیراوڑے او مدد دے کے لالوی شان دے نبی علیہ السلام. حضور پاک پخبل فرمائے انا سید ولد آدم من غیر فخر. ویدہ دا طول بنی آدم دا آدم علیہ السلام دا اولاد سرداری ما یا دا کبر دا وجن دا خبر نکو. الانبیاء آدم فمن سواہو تحت لوائی یوم القیامت. وی طول پیغمبران آدم علیہ السلام نوالا عیسیٰ علیہ السلام پوری وی دا طول با دا قیامت پر زمان دا جنڈی لا دے وجاری ای کبر نکو. بیدی لواء الحمد یوم القیامہ او اذا اللہ دا حمد جنڈا با دا ما پلاس کی دا قیامت پرس الحمدللہ. دا قیامت پرس چی دا خلق تنشی دا طول مخلوق حساب کتاب بنکی او پخوالو کی با طول دوبی دومره خوالی با دا خلقو نو بیگی. دا دنیا دا خولو او دا آخرت دا خولو منس کے فرق دے. دا دنیا او بخصت آوار ساتی او دا آخرت خولت دا چانا بیگی نو لکن جامو پوری بلا کولا غا پوری ولا رئی اقواب بیگی ننو دا پوری با ولا رئی. خولو کی بر جب جوبی دا خلا نپکے پکیشتا و نپکی ایئر کنڈیشنستا و نپکی ہواشتا نہ دا سر سوری پکیشتا نہ جونگاشتا و نہ پوٹشتا نہ سمسشتا و نہ غارشتا کی سڑے پکی پڑ یو میدان کے وے سوزی بدا خلق
مرګ هم نشته چې سړی مړ شي د دنیا کې خو تکلیف راځي مړ به ځان کې خو مرګ هم نشته ټول خلک به په لوی غم اخته وي اخره کې بعضې مشران به رابون شي وایي دا به څه کېږي وی راځئ داسې کوو چې آدم علیه السلام د خدای پیغمبر دی او دا ټول د هغه بچي وي آدم علیه السلام ته وایي خدای ته درخل شو دا ټول مشران سپینګیري چې دنیا هلته خو به د یو شان عمري خو چې کوم هوښیار په دنیا کې سپینګي دا به یو جرګه روانه شي حضرت آدم علیه السلام له وورشي مونږ تاله راغلي وو دې اولاد ته دې نه ګور او غټ شو تباه شو خولو کی جب جبلی جنت دوزخ خو یو طرف ته که یا جنت یا دوزخ خو د خدای لپاره خدای ته سوال وکړه چې د اولاد سره د حساب کتاب شروع شي یا جنت دوزخ خو چې دې غم نه خلاص شو حتی یریحنا من مکاننا هذا چې دې نه هم خلاص کړي دمک کړي دا څه پلان مسله ده چې آدم علیه السلام ته بیا دا درخواست وکړي هغه به وایي انی لست هناک دا کار چې ته کولی شې خدای ته به څوک مخامخ کېږي رب العالمین د قیامت نه پس په ځان د قهار نوم یې ښودی دی اعلان یې کړی دی لمن الملک اليوم چې کله قیامت راشي دا ټول خلک څومره دي دا مړه شي او ساګانې تېوځي نو الله به یو اواز وکړي لمن الملک اليوم نن اختیار د چا دی بادشاهي د چا ده څوک به جواب ورنکړي څوک تنه چې اواز وکړي رب العالمین به په خپل اواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغې ذات ته چې یو د شریک نه لري او ډېر زورور دی این ملوک الارض د ځمکې بادشاهان څه شو روزه که نه د ځمکې بادشاهانو روزه څوک کش نه شي کولی د الله زور چې راشي د الله زور قسم په خدای که څوک هم تنګېدی شي د الله زور ته اخو د خدای قهر د خدای غضب په جوش کې راغلی دی حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو نکاح او پلار او پیغمبر لومبي پیغمبر د پیغمبرانو نکاح نو لستو هناک زه دا کار نشم کولی ولې نشي کولی ما ته الله ویلي چې اونې له به ګوتې نوړې بوټي له په جنت کې او ما نه غلطي شوې ده ما اونې له بوټي له ګوتې وړلې دي اوس که ما له خدای تپوس وکړي چې دلته وله سپارښونه کې اونې له دې ګوتې ولې وړې نو زه به خدای له څه جواب ورکړم عصیت ربي عالم کې قرآن وایي چې آدم علیه السلام کم وخت کې بوټي له ګوتې وړې نو شیطان قسمونه ورته خوړلي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه ورته خوړلي وو د شیطان چې زه درته رښتیا خبره کوم ستاسو خیر غواړم دې اونې له ګوتې یوړی دا میوې وخورئ دې کې هم خیر دی او قسم یې ورته وکړله نو ګوره هغې خو د دنیا د ظالمانو خلکو قسمونه نور اورېدلې که نه چې دا په دروغه به څوک قسم هم وکړي چې ورته ویې زما دې د خدای په ذات قسم خدای باندې قسم وکړه دغه شی چې دوی وخورو ادې خو چې د خدای نوم په دروغه څوک څنګه استعمالوي د خدای په نوم په دروغ او په دوکه قسم څنګه خوري چې څنګه ګوتې یوړې بوټي را نو بس الله غضب په جوش کې راغی تاته مان الم انهکما تاسو ما نه منې کړی ان تلکما الشجره د دې ونې نه چې دی له به ګوتې نه وړی دا ولې به له ګوتې یوړې قرآن کې الله وی فنسیه ولم نجد له عزما وی د آدم علیه السلام ته چې شیطان قسم وخوړو نو د هغه نه یېره شوه هغه خبره الله وی زه نه وی الله وی یېره شوه او دا په پخته اراده باندې د دې بوټي نه پاڼې نه دي شو کولی د بوټي میوې په پخته اراده نه ده شو کولی چې قسم یې وکړل خبره ته یېره شوه فورا د جلد جامې لاړې ختمې شوې بوټي کې خاصیت ده فورا د اودسماتي فکر جوړ شو اودس په اوسماتول غواړي فورا خو لاړې پیدا شوې په خوله کې فورا خوله شروع شوه د وجود نه د دنیا خاصیتونه پیدا کړو اوس به څه کېږي اوس ځمکه پکار ده غیل جنت کې نه راکوټې اودسماتې کولی شي نه لوی کولی شي آدم علیه السلام د دواړو ضرورت محسوس کړ جنت کې لاړې نشي توکلی خوله کې لاړې پیدا شوې جنت کې بوی نشته خوله بدبویه شروع شوه پیغمبر خوله پاکوي هغسې بوی نه کوي لکه زمونږ غوندې او بیا د جنت سره دغه نه لري د داخیت
ما ته نه چې د ګوتې په کوم موړی ولا الله د قسم وخوړه مونږ خو یې راشواړو پوه نه شو په ځان او ګوتې یې فطفقا یخصفان علیه شي آدم علیه السلام د دواړو ضرورت محسوس کړ جنت کې لارې نشي توکلی خوله کې لارې پیدا شوي جنت کې بوی نشته خوله بدبویه شروع شوه د پیغمبر خوله پاکوي هغسې بوی نه کوي لکه زمونږ غوندې خو بیا هم د جنت سره دغه نه لوي د لاخیت ما ته نه چې د ګوتې په کوم موړی ولا الله د قسم وخوړه مونږ خو یې راشواړو پوه نه شو په ځان او ګوتې یې فطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة بربن شو بالکل نو دا حیا د انسان فطري شی دی د جنت پانو پسې منډې والې او هغه پانو یو بل سره تړلې ځان یې تاولې خدای پاک د جنت نه راکوز کړل دنیا ته چغې به یې والې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله په دانم زیاتې کړل چې زه قسم وخورم چې تا سره مشوره خو هم کړې وي چې زه قسم وخورم چې د فرشتو سره مشوره خو هم کړې وي چې الله منې کړي او دې د خدای نوم استعمالي قسم خوري څه وکړم پوه نه شو نو دا مو څه وکړل نو آدم علیه السلام به هغه خلکو ته وایي انی لست هناکم نشم کولی دا کار که ما ته وایي چې تا ونې له ګوتې ولې وروللې میوه دې ولې خوړلې زه به رب له څه جواب ورکړم وی بل څوک وی نوح علیه السلام له ورشئ ما نه پس لومبی رسول او د دویم نمبر د دنیا نظام او آبادي د هغه نه شوې ده دوی به راسي حضرت نوح علیه السلام خدای لپاره ته جلیل القدر پیغمبر استا پلاس خدای دنیا دوباره آباده کړې ده او مخلوق ستانه بیا خدای آباد کړی دی ستا د ملګرو نه الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب شروع شي لوی شی زه کوم ځای کولی شم مني لستو هناکم نشم کولی ولې نشي کولی الله ته مې یو سوال کړی و پې خفه شوی په دنیا کې دو خبرې دي په حدیث کې یو دا چې کم وخت کې کشته تا خلق اختل او دریاب چپې شروع کړې ځمکې اوبه راوویستې او د بر اسمان نه اوبه راوورېدلې نو زوی یې ولاړ و زوی ته یې آواز وکړو یا بنی ارکب معنا بچې راشه مونږ سره سور شه هغه ته څه وایي وایي زه به دې جودي غر ته وخېږم سآوي الی جبل یعصمني من الماء دې غر ته به وخېږم ما به د اوبو نه بچ کی لا عاصم اليوم من امر الله بچې نن د خدای د عذاب نه بچ کېدل نشته څوک هم نه بچ کېږي مه کوه دا خبرې کولې وحار بینهم الموت چپه په میانځ کې مضبوطه راله فکان من المغرقین بچې یې غرق شو الله ته څه وایي یا خدایا ان ابنی من اهلکا تا خو ما ته ویلو چې ستا او ستا بل بچو به بچ کوم په کشته کې نو زما دا زوی ولې غرق شو او غرق شو زوی ته رسولي مخکې غرق کېږي نو له صدمه خو راځي که نه وی نوحه انه لیس من اهلکا دا ستا اهل نه دی ستا په لار چې کوم روان دی هغه ستا اهل دی دا عمل انه عمل غیر صالح هغه بد عمله دی او ته خو پیغمبر نو کمانه خدای تپوس وکړي چې تا ولې د هغه کافر بچي دپاره سوال کو چې دا غرق شو نو زه به څه جواب ورکوم او دویم دا چې ما وله دعا کړې وه دې قوم لا څه مې ویلو ما وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خدای دا کافران ټول تباه کا دا ټول غرق که یو کور د دوی پاتې نشي انک ان تذرهم یضلوا عبادک خدای دا کافران که ته جمدي پرېږدې دا دعاو یا چې کوم مسلمانان کړي دا راله واپس خرابوي دا خرابوي دا واپس کافران کې دي پسې نښتې دي ولا یلیدو الا فاجرا کفارا او خدایا دا تمام امتحان نشته چې بچي به نیکان پیدا شي چې څومره ته پیدا کېږي هغه دوی نه زیات رامیان دا تجربه مې مو شو 9.5 کاله کې ته سوي دوی پیدا نه شو خدای غر کې کا نو چې خدای ټول خرق کړل کشته کې وسره لږ کسان پاتې شو نو که مانه خدای دا تپوس وکړو چې هلته ورته خیرې کولې دلته سفارشونه کې څه جواب به ورکړو نشم کول ښه مونږ څوک وو یاره وایي د مانه پس یو لوی پیغمبر دی او د خدای پرې مهربان و ابراهیم علیه السلام هغه له لاړ شي دا قوم به په جرګه راشي ابراهیم علیه السلام اے ابراهیم ستانه خدای لوی پیغمبران پیدا کړي په زرګونو پیغمبران ستا بچي دي او تا سره د خدای ډېره زیاته مینه وه تو خدای را سوال وکړه چې د مخلوق سره الله حساب کتاب شروع کړي سم وایي زه وایم په قلار کې زه کوم ځای ویلی شم
د خدای دربار کې څوک طاقت نشي لرلی. پیغمبران د خدای دربار کې نشي ویلی، نشي ودرېدی، نشم ویلی د خدای. ولې نه؟ یو درې خبرې مې داسې کړي دي چې ظاهر کې خو ما په حقیقت کې خو مې ټیک کړي دي، خو ظاهر کې شکل ټیک نه دی، شکل یې برابر نه دی. لکه خو اسنګه یو ځای کې ما ته قوم وی موږ سره اختر ته لاړ شه میلې له، ما وی انی سقیم، زه بیمار یم. د ابراهیم علیه السلام نیت دا ظاهري بیماری نه وه، د هغه ټینشن بیماری ده که نه ده؟ دماغي ټینشن چې ما دا قوم ولې د بوتانو عبادت کوي، دا ولې دوزخ ته ځي؟ پیغمبر باندې دا ډېر لوی ټینشن وي. لکه دا راته حقیقت ویم، په علماو دا ډېر لوی ټینشن دی چې دا مخلوق ولې ګناه کې پراته دی، دا ولې ګناهونه کوي دا مخلوق، دا ولې د جنت نه بل طرف ته راوه. دا راته ګوره الله ګواه کو چې مونږ خپل هم ګناهګار یو، ذات صفت ته نه کوم، ډېر ګناهګار یو، خو چې دا امت د پیغمبر علیه السلام په ګناه وینو، قسم په خدای الله مخفه کېږي. ولې دا په ګناه کې پراته دی، الله مخفه کېږي. نو مونږ خو ګناهګار مپلي، خو پیغمبر خو د ګناه نه پاک دی، نو پیغمبر څونه خفه دی. رسول الله مبارک ته الله تعالی فرمایي لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، که وی دا خلق ایمان نه راوړي نو ته ولې ځان هلاکې؟ دومره سوچونو، دومره جلاګانې ځان وجنې، دومره پیغمبر علیه السلام پریشان و چې دا قوم ولې نه مسلمانېږي. نو نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام وی چې ما وی انی ثقیل، نو زما د ثقیل نه دا معنی چې ټینشن دی، سوچ کې پروت یم، بیمار یم، روحاني بیمار یم، ټینشن کې پروت یم، پریشانۍ کې پروت یم چې امت ولې دوزخ ته روان دی. او مطلب دا چې جوړ وجودي خوږیږي طبع ده، ظاهري شکل ټیک نه دی د دې خبرې. ځکه سقیم چې سړی ځان ته مریض وایي نو خلک پرې د جسماني مریض ګمان کوي، نو زه خو جسماني بیمار نه وم، ټینشن و دننه خبره مې ټیک وه، خو ظاهر کې شکل ټیک نو. او یو دوه نور هم داسې خبرې شوي ده چې ظاهر کې شکل ټیک نو، لکه هغه بوتان چې د مات کړل، دړې وړې کړل، او قوم کې سنگرارې وې کتل نو بوتان ټول ټوټې ټوټې پراته دي. او تبر ابراهیم علیه السلام راغیستی دی چې کوم مشر بوت و غټ بابا، د بابا په اوږه کې ودان کړی، قوم چې د اختر نه راغی سنګ او په دې بوتانو ورغلل هغه مندر ته، هلته به یې خوراکونه یې ښودي چې دا برکتي شي. چې څنګه رالل او غټ مندر یې کولو که شاهي مندر، د نمرود بادشاه مندر، لوی عبادت خانه، او ورننوتل نو خدایانې ټول ټکو سترې پراته دي، ټوټې ټوټې پراته دي. او من فعل هذا بآلهتنا، دا زموږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې؟ دا خدایان داسې قمقل خلک، هندوان ډېر قمقل، مشرکان ډېر قمقل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم، یو ولد دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي، نوم ابراهیم دی. وی ورشه راولئ، ابراهیم علیه السلام حاضر کا، ورته څه وایي اانت فعلت هذا بآلهتنا، زمونږ دا خدایان تا ټکو شترې کړي، دا تا والی دي؟ ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي؟ ویل دا څوک کوي چې چا سره تماچې او که څوک خالي لاسي وایه کې تماچې چا سره، ورته ویې تبرګي د بابا په اوږه کې دی، هغه نه تپوسو. بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. وی دا ټوپک چې د چا اوږه کې دی، تبرګي د چا په غوږ کې په اوږه کې دی، غوسه کې راغلی دی، ده وال کړي دی دا بابا چې دا غټ بوته، دا ورته غوسه شوی دی. بچو ته کله سړی غوسه شي نو شروع پې وکړي که نه، نو تبرګي د هغه په اوږه کې ویدان دی، وهل ده کړي دي، تپوس ما نه کوې. بس الورهم تپوس ته وکړي چې چا والې یې که نه انکانو ینطقون، که خبرې کولی شي نو تپوس ته وکړي. هغوی چې یو بل ته وکتل چې بابا خو وال نشي کولی، بابا ځان نه چې راکولی نو غزار به څنګه وکړي، او تبرګي په اوږه کې دی نو داسې، نو پوه شو چې خو واقعي چې غزار نشي کولی، ځان نشي د بل د غزار نه بچ کولی، ما له به خورې زوی راکړي، ما به د بیمارۍ نه بچ کړي، نه زه چې کولی ما به بچ کړي.
دا مشرکان چې د بوتانو عبادت کوي دا الله نه استاوه چې هر څوک د چا عبادت کوي دا کافر دی مشرک دی خدای په خبر کوي عبادت او بندگی به د چا کو یو الله بکو هر ګناه ممکن د خدای د توبه خي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله وی چې او غوالم هر ګناه د تبخل شم به توبیم کې غوالم درته بخم قانون مداد نه دی خو بس هم در باندې کول شم او ګوره کمال کافر او مشرک را لشل تکړی دي بالکل نه بخم خدای دوی کې یو دی وای یو دی دام شرک دی ګوره کې د الله خاص صفاتونو کې الله سره بل شریک نه دا خدای په شان علم د بل چا شته نشته هر ځای کې هر وخت الله خبردار دی هر ځای کې هر وخت کې د هر څیز نه الله په هر ټیم خبردار دی دا د چا علم دی او کدی دا و چې دا علم د پیغمبر دی د حضور پاک دی نو د الله په علم کې د نبی علیہ السلام شریک دی د پیغمبر علیہ السلام شان خوچته خلکو ته چې نبی علیہ السلام د ریلوی شان خاوند دی او مینس کې دی الله سره برابر کو په دغه یو صفت دی د علم والا په صفت دی دا زمونږ عقیده درونو په ټول ځان پوهې کې او ځان خبردار کې چې د غیب او علم چا سره دی ما سوا د خدای نه بل چا سره زه نه وایم قرآن وایي قل لا يعلم الغیب الا هو قل لا يعلم الغیب غیب و علم نشته مگر ما سره بل چا سره نشته د پیغمبر علیہ السلام دومره شان رسول الله مبارک فرمای اے بندگانو وی زما په مدح کې زما په صفت کې دومره مبالغه مکوي کوم چې عیسی علیہ السلام په حق عیسایانو مبالغه کړو او د خدای ذات جوړ کو قولو دا وایي چې د خدای بنده او د خدای رسول د خدای قدرت خدای چې کم طاقت ته قدرت ته دا د بل چا شته نشته د خدای کارونو کې شریک نشته الله چې کم نور پیدا کړي سپومه نظام چلی دا څه بل څوک چلولی شي کدا نه وي چې خدای سره په صفت کې بل څوک برابر کړ نبی رسول الله مبارک دی ودی نه یا په کارونو د الله سنگ کې لا څه بل څوک کولی شي نو دې ته شرک وي دي نه لم فوري وسه نو ابراهیم علیہ السلام پاغي حجت قائمو بل فعله کبیرهم هذا د هغه ته پته وتی دی خو نشي کولی دویم پیتم پته او ماتم پته دا خو پاغي یو حجت الزامی حجت قائمو چې دی په خپل و چې هغه بابا خوال نشي کولی نو زه به ورته وایم چې وال نشي کولی او دا نور ځان نشي بچ کولی بیا عبادت ولې کوي نو ظاهري شکل برابر نو کن حقیقت کې ټیک دی بل پیغمبر د ګلانه معصوم له پاک دی درو غره پیغمبر معصوم دی ظاهری شکل ټیک نو دو شو دریم سوا پلاره شکل ته د مصر په علاقه روان دی یو ظالم بادشاہ هغه چې بچا سره ښځه ونه ابې ته ارشتله خاوند به ولا وجو او چې چا سره به خور وه نو بیا به هغه خور ته وارشته خو هغه رور به ولا نه وجه لکه چې د چا خور وي او چې څوک یې تیوالي نو چې زورولي نو دی به وایي چې دا خو بچه میړه بیا کو دی میړه شو کړ او چې ښځه نه د چا نه بوتله نو هغه کوم ځای صبرېدي شي بیا ابراهیم علیه السلام ته چې پته ولګېده خو بیا وګېرو د علاقې ته راغلی نو د خپلې بیبي ته وایي بیبي سارې ته یو خبره درته کومه وي دا باقي به م الله مدد کوي خو دا بادشاه به ورته منه نیسي پولیس والا فوجیانې ګېد چاپېره خواره دي نو ته به یو مهرباني کې په مخ د ځمکې یو ته مسلمان یو زه مسلمان نو ما ورته دیني رور او فور یو نو ما ورته وویل چې دا زما خور ده ورې ما دروغجن نه کې که تا نه تپوس وکړي نو ورته ویل چې دا مې رور دی نو دا خبرې ټیک وکه نه وه ټیک ځکه مسلمان هر مسلمان د مسلمانې ښځې دیني رور او خور وی دا دې څه ده وی دا مې خور ده هغې ته وی دا دې څه دی وی دا مې رور دی هغوی خپل نیت ټیک کړو ځکه مخکې نه فیصله وکړه چې دیني رور او خور یو خو ظاهري شکل یې ټیک نه وکړه هغې خو بې دا ګمان وکړو چې دا جوړ نسبي رور خور الله بیا دا چلو کو ابراهیم علیه السلام هم بچ شو او د بیبي ساره هم خدای پاک محفوظه کړله دا الله ډېر لوی زور دی پیغمبر سره خدای مدد کوي داسې مدد یې ورسره وکړو چې بیبي سارې ته هلته به کافر لاس ور واچو نو به پالج به وو وی ما ته دوا وکړه بیا نه کوم بیا به روغ شو په دعا د بیبي سارې بیا به یې لاس ور اچو بیا به هلته کې پرېوته پالج به وو درې ورځه چلو شو هغه هم ته وایي دا لرې کوې مانه او یو نوکر بي هاجرۍ وله په انعام کې ورکړه او بیا م ابراهیم علیه السلام خوله کې خو به پریشاني وي که به ني
چې سینما ته ښځه رښتیا وایي که دروغ وایي نو خدای پاک لکه څنګه چې ټي وي کې تاته یو شیخ کاري یا په کمپیوټر کې درته یو شیخ کاري دغه رنګې دا منظر خدای ابراهیم علیه السلام ته لرې دی نه ښاو دی معجزه ده چې څنګه راغله ورته بي بي ساره ویل خدای پاک هغه کافر هغه سکیم خاورو کې واچاو زما د هغه لاس هم ما ته رونه رسېد وی سارې دا راته ته مه وایه ما ته خدای هر څه ښودلی دی بی بی ابراهیم علیه السلام بسوی دا درې خبرې مې د خولې نه وتې دي دروغ نه دي رښتیا دي لیکن ظاهر کې شکل یې ټیک نه دی ما نه که خدای تپوس وکړي چې دا دې ولې کول حسنات الابرار سیئات المقربین که دا خبرې ولې کولې که نور څوک داسې وی وه تا به داسې خبره کوله چې ظاهر کې شکل یې ټیک ټاک او د څه جواب به ورکړو وی من څوک وی موسی علیه السلام نه لږ دی براشي موسی علیه السلام هغه ته به فریاد وکړي چې دا خلقو په پلو کې جبجود دی او هلاک مرګ هم نشته او هلاک شو خدای د سوال وکړه موسی علیه السلام به څه وایي لستو هناکم دا کار نشم کولی ولې د دوو کسانو جوړه مې کوله دوه روان و یو پکې شیطان و سوک مې ورکړه مردار شوی ده دوه کسانو یو بل سره په جګړه یو د فرعون د قوم یو د موسی علیه السلام د قوم د فرعون قوم والا د موسی علیه السلام په قومي ظلم کاو زیاتې یې پې کو وغټه کو یې دی راغی ورته وی ظالمه دا شه کې وی خواشه تم پکې لا خبرې کې نو موسی علیه السلام یې غوسه کو یو سوک یې ورکړه فوکزهو او چې ورې که نه هغه پرېوت لاندې مړ شو اوهو دا سو ما خو ورته ادب ښو څپې وایي مې ورکول ادب مې ښو ملتې خو هغه ظالم په سپوده کې ساق وه غلام مړ شو نو که ما نه خدای تپوس وکړي چې دا د ولې وجې نو زه به خدای ته څه جواب ورکړم موږ څوک وو عیسی علیه السلام له لاړ شو عیسی علیه السلام ته به راشي هغه ته به فریاد وکړي چې خدای ته سوال وکړه حساب کتاب وکړه به ورته څه وایي ویې نه شم کولی په تا کو ډېر مهربانه و خدای د مور نه پیدا کړي دی د پلار نه او دنیا کې داسې طاقت در کړی چې مړي به ستا په لاس خدای جمدي کول برګیان به جوړېدل ړانده به جوړېدل الله خدای ته سوال وکړه وایي د ما عیسایانو عبادت کړی ما ته خدای ویلی وي نو که ما نه الله تپوس به ما نه خامخا کړي چې دا به د تا وي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین کسې دی تا ورته ویلي چې ما د مور عبادت وکړې حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي د الله د دې خبرې به دومره زوري چې د عیسی علیه السلام د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي ما قلت لهم الا ما خدایه چې تاسو ویلي ګورې ما هغه ویلي تا ته پته ده ما نه دي ویل نو که ما نه دا تپوس وکړي څه جواب ورکوم نو خلک وایي من څوک مونږ خو غرق شو وی ایتوني محمدا صلی الله علیه وسلم محمد تلرشه صلی الله علیه وسلم اپا خدای ډیر زیات عزت من دی او خدای ته ډیر خوښ ورشه نور مه ګرځئ دا خلک به راشي نبي علیه السلام د دې ټول یوازې امت بني ټول به خدای ته درخواست وکړه سوال وکړه دې مخلوق سره الله حساب کتاب شروع کړي غرق شو رسول الله مبارک به څه وایي انا لها دا کار زه کولی شم نور به وایي انی لستو زه نشم کولی نبی علیه السلام به څه وایي زه کولی شم دا کار رسول الله مبارک فرمایي د بخاري مسلم د ډېرو کتابونو مضبوط حدیث دی وی لاړ بشم د الله د عرش د لاندې به سجده ولګو او داسې حمدونه به ورته الله ادا کم چې اوس زما لکې نشته هغه وخت به ماته الله وښایي د عرش لاندې به سجده ولګوم څومره سجده د دنیا د اور وزو برابر سجده هلته خو شپې ورځې نشته خو د دنیا په اندازه د یوې شپې برابر سجده به مې لګولې نو حضرت جبریل علیه السلام به راشي نو ما ته به وي ارفع سر دې پورته کړه اشفع تشفع شفاعت توستا شفاعت تبلیغ سوال توستا دعا تبلیغی شبه نو زبا لومبه په مسلم کې دا روایت بخاری کې بل شان کې دی غیر رسول ته ویم یا الله د مخلوق سره حساب کتاب شروع دا سوال به الله به حساب کتاب شروع کول به ګراني او چې کله شروع کی د دنیا د شپږو ګنټو په اندازه به الله ټول انسانانو پیریانو سره حساب کتاب وکړي.
داغې نه پس به بیا سجده ولګوم. دا خو د ټول لپاره بیا به د خپل امت لپاره سپارښت شروع شي. ای خدایا نه الله به ورته وایي ښه دا چې دومره ګناهونه یې کړي هغه درته معاف کوم. څه ناڅه به خدای په دوزخ کې سزا ورکوي دي ګنهګارو له او څه به یې د پیغمبر علیه السلام په سپارښت راوباسي. نو نبی علیہ السلام فرمای بیدی لواء الحمد یوم القیامه، دا الله د حمد جنډه به د قیامت پر زما په لاس کې دغه مقام د حمد دی. چې موږ د بانګ نه پس وایو که نه یا اللهم رب هذه الدعوة التائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، دغه مقام محمود دی. موږ یې غواړو د نبی علیہ السلام دپاره. وی انا سید ولد آدم یوم القیامه، د قیامت پرل د ټول آدم علیه السلام د اولاد سردار بیم او زما په لاس کې به د الله د حمد جنډه وي. او آدم علیه السلام آدمو الانبیاء آدم فمن سواه تستلیور یوم القیامت ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې د قیامت پر به زما د جنډې لاندې ولاړ او د ټولو نه مخکې وی مونږ د ټولو نه اخیري امت یو و عیسی کتاب به مونږ سره د ټولو نه مخکې کېږي. طالبه خبره او جنت ته به زما او زم امت د ټولو نه په زیات تعداد کې راسلیږي. یو ځل نبی علیہ السلام فرمایل وی ما ته خدای امتونه خور یو پیغمبرو هغه سره یو کس روانو یو امتی یو سره به دو روانو یو سره قوم بل سره ډله بل سره ډله بل سره ډله ویو دا اسمان دا غاړه دوی داسې یو شان ډکاوه. وی ما جبریل علیه السلام ته کې دا جوړ زما امت دی. وی نه دا موسی علیه السلام خپل امت کې روان. وی دې نه پس مې د اسمان دا غاړې ولیدې چې دا ټولې ډکې وې. وی مې چې دا څوک دي وی دا ستا امت دی. د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت جنت دی. او کته دا ډیر دي نو ځکه ډیر دي که نه حدیث د بخاري دی. وی ستاسو مقدار د نورو ډلو په مقابله کې داسې دی لکه د سپین غوی په شا کې چې یو تور دا دی. د یو سپین غوی په شا کې چې تور دا دی دومره تاسو لګی. نور امتونه ستاسو نه ډېر زیات دي، ډېر انتهایی زیات. یاجوج ماجوج ته ګوره څومره دي او نور څومره دي. او بیا به د دوی سي جنتیان رسول الله مبارک د امت نه او یو حصه به د تورو ټولو نه وی. او چې کله د جنت ته د ټولو نه مخکې به زه زما امت جنت ته داخلي او چې جنت ته ورځم نو ټول نه مخکې د جنت دروازه به زه وړکوم. نو دننه ماله څوکیدار اواز راکړي څوک یې زه به خپل نوم ورته واخلم. بېکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې تر څو دې نی راغلی سره د امته او د جنت دروازه باندې نی داخلي شوی نو نور څوک به هم نه داخلی څوک به نه پرېږدي. الحمدلله دا لوی شان دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. وی زما چې د هر پیغمبر حوض دی. نبی علیہ السلام وی زما چې کوم حوض دی کوثر وی په دې ته به د ټولو نه زیات خلک راځي او به بس دي. په خپل لاس به زه امت له اوبه ورکوم او بې د شاتو نه خوږې دي د پیو نه سپینې دي د واورې نه یخې دي او په هغې چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نه هم زیات دي. یو ځل چې چا اوبه وڅښلې تر ابدالابد پورې به تږې نه شي. هذا رسول الله مبارک پریشان. تمہارون قرآن کے اللہ وکان فضل اللہ علیکا کبیرا. پدا لخدای دیر لوی احسان دی لوی احسان. حضرت آدم علیہ السلام جو حدیث کرا دی چې کله خدای پیدا کو بی بی حوا پیدا کړه نو آدم علیہ السلام کې فطری تقالا او بی بی حوا ته ورنږدې شو نو صبر کوله نو نکاح دلته و ډیر اصله په جنت کې ولا بده نکاح ته ولا په مہر باور کې آدم علیہ السلام ته وای مہر باور کې الله مہر څه ته وای. په زما د اخر زمانه پیغمبر باندې یو ځل درود شریف وای دا د مہر شو. د نبی علیہ السلام یو ځل درود شریف د بی بی حوا او د حضرت آدم علیہ السلام مہر دی مہر. او چې کله آدم علیہ السلام دنیا ته راغی جللې نو دا به وی خدایا تا نه سوال کوم ستا په لوی ذات باندې او هغه درته وسیله کوم چې تا په عرش د خپل نوم سره د چا نوم لیکلی دی. هغه خو لیدلی و که نه لا اله الا الله محمد رسول الله او عرش چې د خپل نوم سره چا نوم لیکلی دی د هغه په خاطر
هغې د هغه په وسیله د نه سوال کړو. نو دا دومره لوی عظیم شخصیت خدای مونږ له راکړی. نبی علیه السلام وایي وی د ټولو نه اوله مې د ټولو نه اخره مې ما نه بل وروستو بل پیغمبر به نه راځي، د اخري پیغمبر. او مثال یې ورکوي وی زما د نورو پیغمبرانو داسې مثال دی لکه یو بلډینګ، یو خشته بلډینګ دی، یو سړی ته تاویږي د یوې خښتې ځای پکې خالي پروت دی. نو سړی ته تاویږي یاره ډېر ښکلی بلډینګ دی، خو دا ارمان چېرته دا یوه خښته پکې خالي ده، که دا پکې وي نو ډېر ښکلی به. حضور پاک وایي د دغې پیغمبرانو د بلډینګ د اخري خښته زیمه د پیغمبرانو بلډینګ په ما ډولې شوی دی، هغه نیمګړې خښتې ځای پکې پوره دی، د بلې خښتې ځای پکې نشته، ما نه پس بل پیغمبر نه راځي. دومره عظیم پیغمبر مونږ له خدای راکړي. دا مو ایمان دی چې قیامت پر ورځ زمونږ ملاقات به ورسره، قبر کې به د حضور پاک متعلق زمونږ نه سوال کېږي، قیامت پر ورځ به زمونږ ملاقات پر سره کېږي، په حوض کوثر زمونږ ملاقات به ورسره کېږي. نو لږه حیا خو به کوو که به نه کوو چې ملاقات ورسره کېږي، نو چې کم از کم د حیا ځای خو مو پرېږدي که هسې نه داسې ونیسي چې فرشتې مو کلک ونیسي چې مو ورته د حوض کوثر له قسم په خدای بخاري کې راځي وی بعضې کسان به او نبی فرشتې به ملي کې زما حوض ته به نه پرېږدي، زه به آواز وکړم چې ملګري مې دي ملګري مې دي، وی فقط دا پرېږده ستا مرګي تا ته پته نه لګي چې ستا نه پسې څه کړي. دا بعضې کچه مسلمانانو د 3-4 ورځو مسلمانانو ورته علیه السلام وفات شو نو واپس مرتد شو. وی زه به وایم کما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت خدای زه خو ما خو په ژوند کې لیدي نو دا ما سره ونو بیا وروسته ته خبردار. نو هسې نه فرشتې په منځ کې حایلې شي او مونږ حوض کوثر ته ځو مټه مو نیسي چې مو ورځې ته د پیغمبر په لاره ته دی څه چې اوس ولوبوله دی. د حضور پاک تابعداري به کوو، یاد وساتئ د نبي علیه السلام د پیغمبر علیه السلام نزدېکت او د حضور پاک د شفاعت تمه کول او د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې جنت ته تلل د هغې لویه ذریعه د پیغمبر علیه السلام تابعداري ده کول. یوالې فجبه نه چې د ما محبت دی او زه عاشق یم، محبت دی او زه عاشق یم، او کار د ادیارو کې او تمه ده الله نه د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې. د نبی علیه السلام دونه خدای فضل وکړه په مونږ او کرم یې وکړو چې د حضور پاک امت یې پیدا کړو، لوی عظیم پیغمبر یې راکړو. نو مونږ به د دې خدای د دې احسان شکریا ادا کوو که به نه کوو؟ شکر دا دی چې مونږ د نبی علیه السلام تابعداري د هغه په نفس قدم لاړ شو، د هغه د سنت په اتباع وکړو، هغه چې په څه خفه کېده د هغې نه ځان وساتي او د هغه نه امت خیرخواهي وګورئ. امت په منځ کې فساد پیدا کول، امت ته کنزل کول، امت په منځ کې جګړې پیدا کول، شیطانت کول، امت ته سپک کتل، دا د پیغمبر علیه السلام ګستاخي ده کول. بغیر د ګستاخۍ نه اوسئ.